بس eso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. دا زمانګ استاسو ترجمه او تفسیر دا پدې کې دا چې اوله حصہ د قران کریم هغه سورته بقره اوله حصہ د سورته بقره هغه په مسله د توحید کې ده. خو په دا اوله حصہ د سورته بقره کې ډېر مباحث دي. تقریبا 2 مباحث تیر شو. دا د اوله حصے دریم مباحث دی. دریم مباحث هغه شروع په اوله حصہ دی سورۃ بقره کې ربط مناسبت ما قبل سره هغه دا دی. سابق په 2 مباحثو کې عام انعامات په عام خلقو باندې عام انعامات احسانات په عام خلقو باندې اوس خاص انعامات دي خاص احسانات دي په خاص خلقو باندې. دا ربط دی ما قبل سره او دنا اخوا دا راتلون کې دریم مباحث شروع او ربط اول شو په دا دریم مباحث کې چې هغه خطاب خاص دی وروسته د خطاب عام نه او په دغه دریم مباحث کې یولس اوامر ذکر کړي. یولس هغه شیان چې هغه د اوامرو له قبیلې نه وي او 15 نواهی چې هغه 15 هغه اشیاء ذکر کړي چې د منع له قبیلې نه وي او دریم چې دی هغه اشیاء ذکر کی چې دین هم منهدموي دین ختموي د دین بخکندن کیږي. دا درې شیان دا ذکر کی د دین ځان وساتي کونم کړه دینم منهدم ک دینم بخکندن دی دینم وکړه. هغه درې شیان کم دي. اشترادا دی الله تعالی په احکام باندې پیسې اخیستل دی الله تعالی په آیاتونو په یوس کې پیسې اخیستل دا دین خرابوي. دویم کتمان الحق دا کتمان الحق حق پټول حق نه ښکاره کول دا دویم دی. دریم ترک د عمل دی چې عمل نه کول خلقو ته د عمل حکم کول وی خپل عمل نه کول دا دین ته ډېر مضر دی. د دین هدم او بهکندن راځي او وروسته په دې کې تخویف اخروي دا بم ذکر شي هغه به وروستنۍ خبره وي او درې صفات بیانوي الله تعالی په دغه دریم مباحث کې. استعانت بالصبر استعانت بالصلات ایمان بالآخرہ ترغیب آخر کې تخویف اخروی. دغه امور دا په دریم مباحث کې دي. په دریم مباحث کې دغه امور ذکر کیږي. الله تعالی دغه امور کې
د امور ته دریم مباحث کې اشاره کوي. اوس وای یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام. دا اسرائیل لقب دی یعقوب علیہ السلام دی، او اسرائیل لفظ عبرانی دی، عبرانی لفظ دی. خپلا لفظی ترجمه اسراء عبد، ایل پمانا دی اللہ، بندہ دی اللہ. بیا ټول په ټول کې مضاف له دا ټول لقب دی لپاره د یعقوب علیه السلام، او دا لفظ عبرانی دی. په یو لفظ عبرانی باندې ټول قرآن ته ضرر نه رسي چې قرآن عربي دی، هغه په اعتبار د اکثریت سره عربي دی. یو ټکی یو کلمه غیر راشي لا یضرو، هغه ضرر نه رسي. اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کې نعمت زما. دا نعمت مصدر دی، او د مصدر چې مضاف شي متکلم ته دا اضافت استغراقی دی. ټول نعمتونه زما، الله وی ټول نعمتونه زما، التي انا نعمتونه زما انعمت علیکم، چې ما احسان کړی په تاسو باندې، او د ستاسو په اسلافو او په اکابرو باندې هغه نعمتونه خو در یاد کړي. و اوفو، تاسو پورواله وکوئ، بعهدي زما په وعدو باندې. کومې وعدې چې ما کړي دي، هغه وعدې چې هغه سورت مائده کې ذکر شوي دي، یا هغه وعدې چې الله تعالی کړي په تورات کې، هغه پوره کړي، هغه ټولې پوره کړي. چې د الله تعالی احکام دي، اوامر دي، نواهی دي، د الله تعالی احکام منل دي، اعمال صالحه دا پوره کړي. چې تاسو دا کار وکړو، اوفی بعهدکم، زه به پوره کړم په وعدو د ستاسو. تاسو له چې کومه وعده ما کړې، هغه به زه پوره کړم. هغه څه دی چې تاسو اعمال وکوئ، نیک اعمال وکوئ. زما وعده دا دی چې تاسو به جنت ته داخلو، نو جنت ته به لاړ شئ. و ایایا فرحبون، خاص زمانہ ویریږئ. ایایا فرحبون، خاص زمانہ ویریږئ. دا بل چانا ویره کول پکار نه دي. دا خبره مشوه. اوس د قرآن کریم صدا تصدیق د هغه صدق بیانوي. و آمنو، ایمان راوړئ، بما پاغه کتاب انزلتو چې ما نازل کړی دی. ایمان راوړئ پاغه کتاب چې ما نازل کړی. خو دلته یو بله خبره مو سره یو ځای کې په طریقه د عطب سره، و آمنو، ایمان راوړئ، بما پاغه قرآن باندې، و بمحمد، او په جناب باندې ایز نامدار عطب به ورسره کېدی. هغه کتاب کوم د انزلتو چې ما نازل کړی دی. حال کون دی کتاب مصدقا، چې تصدیق کننده دی لزما د هغه کتاب ما کوم تاسو سره دی، یعنی تصدیق کوي. د ستاسو کتاب مصدق دی. قرآن کریم چې ما نازل کړی دا مصدق دی. که مصدق تکذیب مو کو، دا تکذیب دی مصدق، دا دسته لکه تکذیب دی مصدق. د تکذیب، دا تکذیب دی تورات دی. ځکه دواړو یو د بل صدق
دیو دی بل رښتیا ګویي ثابتوي. تاسو پیږي ولا تکونو تاسو مکیږي اول کافرین تاسو مکیږي اے اهل کتابو اول کافرین اول کافر به په دې قرآن باندې. تاسو اول کافر په قرآن باندې نه کیږي ځکه تاسو اهل علم وئ. تاسو اهل علم علم سره تعلق هم دی چې تاسو کفر داده چې لکه اول کافر نور در پسې اقتدا کوي چې یهودو نه مني نو موږ به هم نه منو. تاسو پیږي خبره باندې او اول کافر په دې باندې مه کېږئ ځکه چې په قرآن باندې کافر شولې نو په تورات هم کافر شو. ځکه کفر په مصدق دا مستلزم دی. کفر په مصدق باندې څنګه مصدق دی تاسو کتاب دی د هغه ته مستلزم دی بیا به دواړه یو شان شي. تاسو پیږي خبره باندې ولا تشترو تاسو ما اخلئ بآیاتی پایاتونو زما باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي. تاسو ما اخلئ ثمنا قلیلا عوض زما پایاتونو باندې عوض ما اخلئ. ثمنا قلیلا عوض ما اخلئ. دا عوض اخیستل پایاتونو زما باندې دا غټه ګناه دی. دا د دین منهدمېدل دي دین ختمول دي دین ته ضرر دی. سیاتونو زما باندې عوض واخلئ یا احکام شرعیو باندې عوض واخلئ یا په فیصله جاتو باندې چې هغه فیصله جات وي که هر رقم فیصلې وي که د هر چا له طرف نه وي د هغه فیصلو په مقابله کې عوض ما اخلئ. تاسو پیږي خبره باندې لدله مفهوم مخالف نه دی مراد چې ما اخلئ تاسو پایتونو زما په دین زما په احکامو شرعیو زما ثمنا قلیلا لږې پیسې. دله مفهوم مخالف نه دی مراد چې ډېرې پیسې واخلئ. دا مطلوب نه دی بلکې مطلوب دا ده د آیتونو او د دین په مقابله کې ټول شیان هغه ثمن قلیل دی. دا دنیا او ما فیها دې په مقابله کې دا قلیل دی. دا بیا اساس دی دا بنیاد نه لري دا خبره نه لري. نو بل ترجمه چا داسې کړي دي ولا تشترو ولا تستبدلو تاسو تبدیل او تغییر مه کوئ بآیاتي په آیتونو زما. آیتونو د الله کې تغییر او تبدیل مه کوئ. ثمنا قلیلا په یوه دا تبدیل او تبدیل مه کوئ په آیتونو زمانګه په یوازې قلیل سره. تاسو پوهېږي دا به د یهودو کوم علما وو هغوی به د جناب چې کوم اوصاف وو صفتونه وو په تورات کې ذکر شوي وو هغه صفتونه د جناب ته به تغییر ورکو هغه به بدلول. مثلا د جناب یو صفت دانې غنم رنګ وو درمیانه قد وو ویښته نه ولولو نه ګاړوتي وو بلکې ویښته ولول او د ګاړوتي ویښتو په منځ کې وو. نو دې ټول اوصافو د جناب ته تغییر ورکړ او دا د دې په خاطر څوک مسلمانان نشي زمونږ ریاست زمونږ شکرانې زمونږ رهبانیت زمونږ دا هغه مشري ملکی به ختم شي. د دې ملکی او د مشري او د شکرانو په عوض کې دا کار کو. الله وایي دغه ملکی ریاست او دا شکرانې دا ثمن قلیل دی د دې ثمن قلیل په عوض کې دا کار مه کوئ. د ټول دا ثمن قلیل دی. یو حدیث مبارک دی امام ترمذی رحمه الله روایت کړی دی. هغه څه وایي ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة کچېته دنیا برابر وي پنیز د الله باندې په هغه وزر د ماشي قدر برابر وي. دا ټوله دنیا که دا ټوله دنیا برابر وي په د وزر د میاشي قدر
دیاغه په شان کې وای دیاغه سره برابر وای ما سقا کافرن نه به اسکله په کافر باندې شربت ماین یو ګټ وبه خدا دنیا دونه خصیصه ده دونه بی حیثیت ده دا ټول دنیا د ماشي د وزر قدر هم نه ده د میاشي د وزر قدر برابر هم نه ده دونه ده نو ځکه ته سمانه قلیل دا ټول سمانه قلیل دي ایا فتقون زمانه وېریږي گمراهی پریدي انکار د جناب نه پریدي زمانه وېریږي ایا خاص زمانہ فتقون زمانہ تاسو ځان بچ کی وېریږي بل خبره چې هغه د دوی سره وا هغه ده ولا تلبسوا الحق اے يهودو تاسو مګډوډ کوي حق بالباطل باطل پورې خلطیت د حق او د باطل مکوي تاسو خلطیت د حق او باطل مکوي باطل او حق سره یو ګډوډوي ما حق حق دی باطل باطل دی ولا وتكتم الحق دا عتب دی په حق باندې دلتا لا پکې مقدر دی الته چې په معطوب علیه کې چې کوم شی صراحتن وي په جانب د معطوب کې با مقدر وي ولا تكتم الحق تاسو مو پټوي حق کتمان الحق مکوي کتمان الحق دا کبیره ګناه ده دا ډېره غټه کبیره ګناه ده یو خدای دې حق او باطل یو ځای کول لکه دلته په جمهوریت کې مولایان ناست حق او باطل ګډوډ کاو د 100 پیسو د ډالرو په مقابله کې یو کس ته مې بیان اورېدلې دي جیکسي فجات خودته موي چې دا نیالګي کې نه وای په سړی کې دام جهاد دی دا کوي دام جهاد حق او باطل ګډوډول د خلکو ذهنونه مشوش کول دا ډیر غلط دا دین حق دا د سموزید کار دی چې هغه دین ختمي د دین هدم او ګړنګېدل پکې دا چې علماء دا سو یو طرف تلال شي محنت کې دام جهاد دی او پلانو کې دام جهاد دی دا خونه دی چې تقامه خووزي غرته سي دا جهاد دی دا خپل د خېټو کارو ته جهاد ویل دا خېټې غوړولو ته دی جهاد ویل دا 100 پیسو په مقابله کې او ولا تكتموا الحق حق م پټوي جهاد المازن الى يوم القيامه جهاد خو د انسانانو د مسلمانانو د عزت نه خلا که جهاد نه وای دلته بوس انګريز مشته خلکو که جهاد نه وای دلته به روسان مشته خلکو که جهاد نه وای دلته به امریکا مشته خلکو چا به زوی او لورو اسم نه پیژن د بل چا په اختیار کې عزت دې په جهاد کې دې دا حق پټو دا بیانونه به کول په مجلسو کې او بیا به په دبانې بریتاو چې ما دا خبره وکړي ډېر علماء سو علماء حق داشتا خو د خدای شان دی هغه د ورسانو په وخت کې چې شوین اسلامي کې و په ټیټ سترګه با ګرځېدل او دلته چې و اوس خپل ضمیر ته خو ملامت دي خپل وجدان ته خو ملامت دي چې موږ حق او د باطل فرق نشو کولی حق او باطل ګډوډ کاو او کتمان الحق مکاو اوس خپل ضمیر خپل وجدان ته ملامت دي او دغه ملامتیا هم بسته وانتم تعلمون او تاسو خو پوهېدلئ چې حق دی باطل دی تاسو پوهېدلئ چې حق دی پټول نه دی پکار اظهار پکار دی او د دو ښکاره کول پکارو او دی پټو وانتم تعلمون حال دا چې تاسو خو پوهېدلئ واقیموا الصلاة تاسو اقامت دی موضوع کوي واتو الزکات او تاسو ایتاء د زکات کوي ورکه د زکات کوي ورکعو
تاسو رکوع کوئ سره د رکوع کوونکي مع الراکعین سره د رکوع کوونکي تاسو پوهېږئ خبره باندې مونځ کوئ ورکوو ای صلو مع المصلین تاسو مونځ کوئ سره د مونځګزارو دا مونځ کوئ سره د مونځګزارو تخصیص د رکوع الله ولې وکړو ځکه د یهودو په زمانه کې رکوع نه وه د یهودو په مانځه کې رکوع نه وه نو ځکه دلته د رکوع تخصیص وکړو رکوع یاده کړه داسې ونه ویل صلو مع المصلین تاسو مونځ کوئ سره د مونځګزارو ځکه دا یهودو ته خطاب دی او په مانځه د یهودو کې رکوع نه وه نو ځکه دا تخصیص د رکوع یې وکړه بعض علما د ده دوه ترجمې کوي یو ترجمه یې دا دی مونځ په جماعت سره ادا کوي مونځ په جماعت سره ادا کوي زموږ د احنافو مسلک دا دی مونځ په جماعت ادا کول دا سنت مؤکد دی او بعض علما محققین احناف وایي مونځ په جماعت ادا کول دا واجب دی او بعض علما هغه وایي فرض دی له دغه آیات نه دغه فرضیت ثابت کړي صلو مع المصلین دا زموږ د احنافو خبره نه دی دویمه ترجمه صلو مع المصلین دلته درېمه ترجمه دا دی چې تاسو مونځ کوئ سره د چا د مونځګزارو یعنی په اعتدال سره په طمانیت سره په درنګ او مکر سره یعنی په جلتی په تلوار سره مونځ مه کوئ تاسو پوه شئ خبره باندې دا مو شو اتامرون الناس آیا تاسو امر کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ سره وتنسون انفسکم او تاسو هېر کړئ خپل ځانونه وانتم او حال دا دی تتلون الکتاب تاسو لولئ تلاوت کوئ تورات افلا تعقلون آیا ولې تاسو عقل نه کار نه اخلئ ولې د عقل په کار نه اچوئ دلته بل قباحت د یهودو نصاراو یهودو نصاراو یهودو با دا علما د یهود با خپلو قریبانو ته او خپلو رشتہ دارانو ته به ویل چې تاسو په جناب ایمان راوړئ په قرآن ایمان راوړئ دا حق دی دا علماء د یهودو به دا ویل په جناب ایمان راوړئ او په قرآن ایمان راوړئ دا حق دی اتامرون الناس بالبر آیا تاسو امر کوئ خلکو ته په نیکۍ چې ایمان راوړئ او خپله به دې ایمان نه راوړه نو دا لاندې غریبانو به ورته وویل موږ ته ویل چې ایمان راوړئ تاسو ایمان نه راوړئ دا ولې څه وایي دا خبره ځکه کوو زمونږ په ایمان راوړلو کې ضرر دی چې ایمان هم راوړ ریاست او ملکیتوب مشري به ختمه شي عربو ته به لاړ شي زمونږ هغه شکرانې په خلکو لاندې خلک باندې نظرونه منښتې به دا ختم شي دې موږ په ایمان راوړلو کې ګټه نشته نو ځکه موږ ایمان نه راوړو او تاسو خو دا شاید تاسو ته نه درکول کېږي نو تاسو ایمان راوړئ نو الله دا قباحت یې ذکر کړي اتامرون الناس آیا تاسو امر کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ سره وتنسون انفسکم او تاسو هېر کړئ خپل ځانونه خپله ایمان نه راوړئ وانتم تتلون الکتاب او تاسو ولې لولئ او تلاوت کوئ کتاب تورات او تاسو ولې عقل نه کار نه اخلئ عقل نه کار ولې نه اخلئ تاسو پوهېږئ دا حمزه د استفهام اتامرون الناس بالبر محل استفهام وتنسون ده اتنسون انفسکم آیا تاسو خپل ځانونه هېروئ
محل استفهام دا تنسون را مطلوب په استفهام سره دا تنسون را هغه کو نیک کار دی قریبانو دوستانو ته دا امر کاو اوس هغه استعانت ذکر کړي هغه به اوس دلته ذکر کړي واستعینوا تاسو مدد وغواړئ بالصبر په صبر باندې په شریعت او په دین اسلام عمل کولو کې په صبر استعانت وغواړئ والصلاة او په مانځه باندې استعانت وغواړئ کومک وغواړئ وانها دغه خصلت سے استعانت په صبر او صلات دے لکبیرۃ دا ډیر ثقیل دی دروند دی الا علی الخاشعين مگر عاجزی کوونکو نه عاجزی کوونکو باندې دا درون او ثقیل نه دی هغه باندې درون نه دی نو تاسو تر د ریاست تر د ملکیت تر د جاه تر د ماده پرستی دا سخت کار دی لږ صبر وکوئ منځونه وکوئ الله به تاسو کامیاب کړي نو دا دی په صبر باندې جاه د باندې پوه شي جاه د منصب ختمیږي صلات باندې جاه د مال ختمیږي حب د مال حب د ریاست ختمیږي الذین دا د خاشعين لپاره تفصیل دے بیان دے الذین خاشعين هغه کسانان دي یظنون یوقنون ظن او یقین دا د امور تضاد نه لري یو د بل په معنا راځي یوقنون د یقین لري انهم یقینا دوی چې دي ملاقات ربهم د ملاقات کړي رب ملاقات ربهم دې و ملاقات شرف پر سلام وانهم یقینا دوی چې دي الیه د خپل خالق او لا ازالتا راجعون دی براجی سی واپس بشي ورست باس بعد الموت نا او دی نه سوالو شي په بار د نعمتونو کې چې کوم نعمتونه اعلی دي تراوړي دي یا بنی اسرائیل دا بل خطاب خاص دی تقریبا شپږ خطابات په یا بنی اسرائیل باندې دی یهودو ته کېږي دا بل خطاب دی په دې خطاب کې ذکر د انعامات هم دی هلته مخکې ذکر د انعامات نه و یا مخکې ذکر د انعامات اجمالا نو نعمتي التي انعمت اوس د ذکر د انعامات تفصیلا دی دا ربط هم دی ما قبل سره هلته ذکر د انعامات اجمالا نو دلته ذکر د انعامات تفصیلا دی نو دلته دا تفصیلا ذکر دلته ذکر کیږي نو دا ربط دی ما قبل سره تاسو فیږي خبر باندې اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام در اسرائیل لفظ عبرانی دے لقب دی یعقوب علیہ السلام دے اصل لفظی مانا ای اسراء عبد ایل دی اللہ اے اولادون دی اللہ دی بندہ یعنی دی یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی نعمت زما التي انعمت عليكم واني يقينا زچم فضلتكم ما تاسو بهتر والي درکړې دي على العالمين فزمانه دي مخلوقات خپلو ما بهتر والي درکړې تاسو ته پاغه زمانه دي مخلوقات خپلو کې چې کوم زمانه کې تاسو موجود وي پاغه زمانه کې په ټول عالمین باندې تاسو بهتر والي درکړې ولی کثرت دی پاچاہیت په بنی اسرائیل کیو انبیاء علیہ السلام په بنی اسرائیل کیو علماء په بنی اسرائیل کیو ذکر دا بہتر والم درکړو خپل زمانہ کې تاسو بهتر خلق وي پاچاہیت تاسو رو انبیاء سلسله تاسو رو علماء سلسله تاسو رو او بیا هم تاسو خپل ځان بچ نه واتقوا یوما ځان بچ کی ویریږي یومن
عذابه عذاب د دې ورځ نه دلته یومن نه مخکې عذاب ورسره کېدی واتقوا عذابه تاسو ویریږئ د عذاب د ورځې نه هسې ورځې لا تجزي چې برداشت نشي کولی کفایت نشي کولی نفس یو نفس مطلقه یو نفس عامه ان نفس د بل نفس کافرانه شیئا هیڅ شی کفایت نشي کولی د هغه نه بوج نشي بارولی لا تجزي کفایت نشي کولی بوج نشي بارولی یو نفس مطلقه د بل نفس کافرانه شیئا هیڅ شی هر څوک د خپل بوج هر څوک د خپل د ګناه ذمہوار دی ولا يقبل منها نه قبلیږي د نفس کافرانه شفاعت سفارش هغه سفارش چې هغه بغیر د الله اجازت نه وي یا سفارش چې قهري دا بنوي ولا يقبل منها نه به قبولولی شي د نفس کافرانه شفاعت ولا یوخذ نه به اخیستلولی شي منها د نفس کافرانه عدل فدیه ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره مدد وکړی شي اوس هلته مخکې نفسون راغلی او نفس مفرد دی ولا هم ینصرون دا جمع دی دا دواړه کله جمع کېدی شي ته به ورته هلته نفس نکره ده تحت د نف دی نکره تحت النفي لا تجزي لا نفي دی نکره لاندې د نفي نه تؤوم هغه عام کېږي نو نفس هلته عام شو ځکه ما ترجمه په نفس مطلقه باندې وکړه یو نفس چې مطلق نفس واخلي نو عام شو چې هغه عام شو ولا هم ینصرون سره لګېږي ځکه چې نکره لاندې د نفي راشي افاده د عموم کوي نو دلته استادانو به خبره کوله هغه دا چې په دنیا کې یو سړی د خلاصون لارې وي هغه څلور دي یو سړی بندي دی په جیل کې دی یو خلاصون لاره دا دی چې په هغه وس کې یو کس کې نه هغه خلاص کې دا یوه دویمه لاره دا دی چې مشر ته لاړ شي قومي خلک مشران لاړ شي سفارش ته وکړي نو بندي د قید نه خلاص کړي دویمه لاره دا دی چې فدیه میدیه او مالی جرمانه ورکړي ته خلاص کړي او څلورمه دا دی چې بدماشي وکړي لاړ شي په زور یې را خلاص کړي څلور طریقې دي الله وی په ورځ قیامت کې څلور واړه باندې دي یو د بل په ځای کې کېناستی هم نشي سفارش هم کافر ته نه قبلیږي او فدیه مالی جرمانه هم نه اخیستل کېږي ولا هم ینصرون نه به ورسره مدد وکړی شي چې په بدماشي خلاص شي دغه حصې په دنیا کې دي تا آخرت کې ټولې بند دي وایي زیات کې هغه وخت د جناب خوا د سورت بقره څلورمه حصه شروع شو او په دې کې چې کوم هغه دي څلورمه حصه دي بقره په اوله حصه کې شروع شوه په دې کې تقریبا شپږ خطابات دي په یا بني اسرائیل باندې تاسو پوهیږئ خبره باندې او د اذ نجیناکم نه تر ډېر وروسته پورې الله تعالی اته انعامات ذکر کړي اته انعامات نجات من فرعون نجات د غرق اپا وروسته د ګناه نه او ورکول د تورات سزا کې لږ سپکوالی باس بعد الموت مړ شو د موسی علیه السلام په دعا واپس راغلل او بل هغه تذلیل د غمام هغه سوره د وریځو
او بل انفجار دی اوبو راتل دی اوبو دی تیګینا او دوه قسم عذابونه دا به هم درته ذکر شي. تاسې پوهېږي خبره باندې دغه خبرې دي. یو واقع دا وه، یو وخت فرعون خوب ولید، هغه خوب یې ولید چې د بني اسرائیلو طرف نه اور راشي او زمونږ هر څه ختم کړي. کاهنو جادوګرو ته دا خبره وکړه چې هغه ته وویل چې دا چې خوب ما لیدلی، هغه وویل چې بني اسرائیل کې به هلک پیدا شي او د هلک له وجې نه به ستا پاچاهیت ستا ریاست به ختم شي. نو فرعون امر وکړو چې هر هلک پیدا کېږي دا تاسو ختموئ او دا مه پرېږدئ چې زما پاچاهیت ته ضرر ونه رسېږي. شاه عبدالعزیز دهلوي رحمه الله رحمتا واسعتا علیه هغه لیکلي فرعون 12,000 ماشومان قتل کړل او 19,000 د حامله‌دارو ښځو حمل ساقط کړ. او شمس المعارف لیکلي دي چې 80,000 ماشومان د قتل کړي دي د خپل د ریاست د بقا په خاطر باندې. الله تعالی بني اسرائیلو ته د نعمت په شکل ذکر کوي چې ګوره تاسې هغه خلک وئ چې د فرعون نه څونه عذاب درکول کېده. اسرائیل به بني اسرائیلو باندې به یې څه کول؟ دا بوډاګانو باندې به د غره نه لرګي راوړل او ځوانان یې دوه طایفې کړي وو. یو ته به سړکونه جوړوئ او بله ډله به وایي چې موږ لا کورونه جوړوئ او سپین ږیري دي زیاته غټ غټ عذابونه. الله تعالی د خپل د انعاماتو د خپل د نعمتونو تذکیر کوي دی ته. که هغه تذکیر موجوده یهودو ته کوي اگر که د انعامات په پلرونو شوي وو، انعامات په پلرونو باندې دا داسې دی لکه انعامات په زمانو باندې. نو اوس هم الله موږ ته که قرآن نازلېدلی اوس به الله تعالی موږ ته د خپل انعاماتو ذکر کړی سیدا روسانو کوم ظلمونه وکول الله تاسو ته نجات درک. انګریزانو کوم ظلمونه وکول الله تاسو ته نجات درک. امریکایانو کوم ظلمونه وکول هغه الله تعالی تاسو ته نجات درک. لکه چې هغې ته تذکیر بیا بېنعمات د الله کوي موږ ته هم الله دا د هغې په بالمقایسه موږ ته هم دا انعامات شته دي. وایي زیات که هغه وخت نجیناکم چې موږ نجات درکړه تاسو ته من آل فرعون د ادباو د فرعون نه. دا فرعون عجمی لفظ دی او یو لقب د علم دی بل عجمیت دی نو غیر منصرف دی ځکه آل مذاب دی او بیا هم کسره پې نشته. او دغه فرعون چې دا د نوم مصعب بن قابوس او یا مصعب بن زیاد او یا ولید بن مصعب. خدا فرعون دا د مصریانو د پاچایانو نوم دی، خپل دا خاص سړی نه دی، خپل نوم مصعب بن قابوس یا مصعب بن زیاد او یا ولید بن مصعب. دا فرعون داسې نه دی چې یو سړي خاص نومي لکه اوس یې موږ په دود او رواج کې د ملک مشر ته پاچا وایي یا زموږ مشر ته امیر المؤمنین وایي. نو د مصر پاچا ته به فرعون ویل. تاسو پوهېږئ لکه د حبشي پاچا ته به نجاشي ویل او د یمن پاچا ته به تبع ویل. همداسې دا پاچا دی دا نوم نه دی. دا هغه فرعون چې د موسی علیه السلام سره د هغه مقابله یې وکړه او د نه مخکې بل فرعون چې هغه فرعون د یوسف علیه السلام هغه هم په مصر کې پاچا و. د مصر فرعون د مصر پاچا و. د مصر فرعون دا مطلب چې د مصر پاچا او د هغه د مصر پاچا
د یوسف علیه السلام سره چې وو هغه ریان بن ولید و ریان بن ولید هغه ځان ته نو دی وجنا دې ته تاسو متوجه یاستئ دا د خاص سړی نوم نه دی وای زیات یا وخت نجیناکم چې نجات درکوم موږ تاسو ته من آل فرعون د اتباع د فرعون یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذابنا بد عذابنا زمانه درته علالول معصوم زنانه درته پرې خودل بډاګان بغرته تل ځوانان به په سرکونو کې او په کورونو کې ډېر تذلیل او د ذلت هغه کارونه کول یذبحون ابناءکم هغه بد عذاب کم دی دا اجمال له اوس تفصیل شروع شو چالاله ول بدوی استاسو زمن ويستحيون نساءکم او پر خودل به استاسو زنانه وفي ذلکم پدغه نجات کې بلاء احسان و انعام من ربکم دی رب دستاسو عظیم لوی کذالکم کی دا اسم اشاره دی او مشارله نجات تشی بیا بلان مراد اغد احسان مراد دی احسان مراد دی تاسو پیږي او کچیتا ذالکه کی اشاره عذاب تا وفي ذلکم فدی عذاب کے تاسو لرا بلاء امتحان من ربکم عظیم بیا دی بلا دویمه ترجمه امتحان دی اول ترجمه احسان دی وی زیاد کا دابل انعامات شروع دی وی زیاد کا پیغمبران فرقنا سمنگا اوچو بکم پتا سبانی البحر بحر مشو تاسو پیگی اگا بحر اوچو دی چې کوم کې مسلمانان راغلل بني اسرائیل راغلل او شاته کافرانو پسیو نو دلته الله تعالی موسی علیه السلام ته امر وکړو چې دا بحر په امساو او پکې 12 لارې جوړ شوې 12 فرقې وې 12 لارې ورچ جوړ شي خپل او یو بلتا تقسیم شو چې یو بل نه خبرې څنګه روان دي دام روان سون غټ احسان لوی احسان وای زیات کاغه وخت فرق نه چو منګه پتا سبحانه بان پانځه نا کو منګ تاسو نجات درک واغرق نال فرعون من غرق اتباع فرعون پاغه باندې دي سلاړ دی ورپسې سر پاغه باندې غرم دبار تطبیق شو راغې ټول پکې غل شو کیسه وګدا ورس سره روان دي تفصیل بال تکو وانتم تنظرون تاسو کتلې چې دا بحر په دې باندې انطباق وکړو دا بحر په دې باندې یو بل سره ورغی تاسو دا حالت کشفو دا تاسو کتلو اوس دی آیات کریمه کې یو مسله ده هغه دا ده چې دا بني اسرائیل دسخی عبادت کړو موسی علیہ السلام تلو هغه ته کوئی تور ته چې تورات راوړي او دلته سامری کیسه به وروسته بیا تفصیلی بیان کوم سامری او سړیو یو بدبخت او هغه زیورات چې د قبطیانو نه د فرعونیانو نه دی راوړیو د واده په بهانه باندې چې موږ واده ته ځو حالان کې دی خو هجرت کو دشت تیتا تلل نو هغه موسی علیہ السلام هو کوئی تور ته تلو هارون علیہ السلام ورته ویلو چې دا تاسو ناروا زیورات دي دا استو ورسول هغه صدا زیورات استو ورسول لدل سامری یو څخه جوړ ک هغه قبله چې دی جبرئیل علیہ السلام د اسم لاندې وا هغه قبله او خور په خلی کې واچولا امتحانن فتنتن دیخي اوازونه وکړل نو دی سامری وویل چې موسی علیہ السلام خلاړ خدای خو نعوذ بالله دا ده نو خلک گمراه کړل دا خبره هم وشو نو صدا وشو د عبادت تو شو نو الله تعالی سکسان
دا چې دا کسار ته تلو لس شل ورځې تیرې کړې وي دېرش ورځې تیرې کړې د الله تعالی ملاقات دی او تورات ورکول والا خبره دی نو دلته موسی علیه السلام مسواک ووهل چې د خولې خلوب د خولې بدبویي ختمه شي نو الله تعالی ته د خولې خلوب د روژهدار دی د هر څه نه بهتره و نو دېرش ورځې بدلې شو بیا په څلوېښت ورځې شوې څلوېښت ورځې بیا هلته تېرې کړې هغه تورات یې ورکړه تورات ورکړل شوی دی په هره تخته په هره شپه کې یوه تخته د تورات ورکېدل کېده نو دغه خبرې ته الله تعالی اشاره کوي او وایي دا درېم انعام دی وایي زیات کا وخت وعدنا چې وعده وکړه موږ موسی علیه السلام سره 40 لیلة 40 شپې دا دیر شوې د مسواک په وهلو باندې لس نورې زیاتې شوې 40 ثم اتخذتم تاسو ونیولو العجل سخی دا اتخذتم پیلو پایل لی العجل مفعول به اول لی مفعول ثانی محذوب دے الہن پا خدای سره تاسو ونیو العجل سخی لرا الہن پا خدای باندې من بعدی ورست دی تک کولو دی موسی علیہ السلام نا ورست دی تلو دی موسی علیہ السلام نا یو ذوالقعده شپه میاشتوا او لس ورځې ذوالحجې ورسره یوځای شو وانتم ظالمون تاسو ظالمان استئ د عبادت محل الله دی هغه هم پرېښودو غیر الله ته عبادت کوو اوس بله انعام الله کوي ثم عفونا عنکم بیا موږ عفو وکړه تاسو ته من بعد ذلک وروسته د دغه جرم نه لعلکم تشکرون د دې لپاره کې تشکرون د دې لپاره تاسو قدرداني وکوئ د نعمتونو دی الله و زیات هغه وخت اتینا موسی الکتاب چې ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او فرق کوونکی په مابین حق او باطل لعلکم تهتدون د دې لپاره تاسو هدایت یافته شئ او شکر وباسئ او د باندې او د الله تعالی په هغه احکامو باندې هدایت یافته شئ وإذ قال یاد هغه وخت دا پنځم انعام قال موسی چې ویل موسی علیه السلام لقومه لپاره د قوم خپل یا قوم اے قوم زما انکم یقینا تاسو سیاستئ ظلمتم تاسو ظلم کړئ انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم په سبب د نیول استاسو الاسلام خلرا الهن په خدای سره دلته مفعول ثانی محذوب دی الهن فتوبو پس تاسو توبه وباسئ الی بارئکم خپل خالق تا الی خالقکم خپل خالق تا فقتلوا انفسکم تاسو مړ کې خپل نفسونه ذالکم دغه قتل استاسو لپاره خیر لکم دا بهتر استاسو لپاره عند بارئکم عند خالقکم پنځ د خالق نستاسو دلته په ظاهر کې خودکشي معلومي چې فقتلوا انفسکم تاسو خپل ځانونه مړ کړئ خدا مراد نه ده دلته مراد دا ده چې دا چا چې عبادت کړی دی هغه د مړکي هغه څوک د مړکي چې چا عبادت نه دی کړی عبادت د سخي والا دی ولګېږي مړه دي شي او څوک د مړکي هغه کسان چې عبادت نه ځان ویستلی دا داسې نه دی چې یو د خپل ځان مړ کړي او خپل ځان دې ختم کړي داسې دا نه دی مراد فتابا پس قبول کړه الله تعالی توبه دې ستاسو علیکم په تاسو باندې انه دا الله تعالی چې هو التواب امدا توبه قبل ان کې دې مرتدین الرحیم او مهربان دی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى دا بلا مسئلہ دے دا
دا شپږم انعام دی پاته انعاماتو کې هغه انعام دا دی چې کله دې ښې عبادت وکړو نو څه کسان چې اویا کسانو موسی علیه السلام ځان سره بوتل چې الله تعالی نه اپه وغواړي چې موږ ته معافي وکوي نو دا کسان چې لاړل الله تعالی سره مخامخ خبرې وکړې نو دوی وویل چې موږ تر هغه ایمان نه راوړو څو پورې چې الله ښکاره ووینو نو الله خو ښکاره لیدل دا دنیایي سترګې فاني سترګې د الله لیدل نه کېږي نو الله پې تندر نازل کړ مړه شو او بیا موسی علیه السلام په دعا باندې الله بېرته راژوندي کړل هغه واقعیت ته اشاره دی اویا کسان د فرعون د غرقېدلو نه وروسته او د تورات د ورکولو نه وروسته د موسی علیه السلام ورته وویل دونه انعامات الله کړي نو اوس تورات باندې عمل وکوئ نو دوی وویل چې عمل په تورات سخت دی بیا هم اویا کسان هغه موسی علیه السلام واخیستل چې الله سره خبرې وکړي رازداري او مناجات وکړي رازداري او مناجات خبرې وشولې بیا هم دوی وویلې چې موږ به ایمان نه راوړو چې الله تعالی ښکاره ووینو نو الله تندر ونیول مړه شول بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې بېرته راژوندي شول نو دغه هم یو انعام دی الله انعاماً دا ذکر کړي وایي زیات کا وخت قلتم چې تاسو ویلي یا موسی اے موسی علیه السلام لن نؤمنا موږ هرګز ایمان نه راوړو لکه بېکا په تا باندې حتی نر الله چې موږ ووینو الله جهرة ښکاره فاخذتکم پس ونیو تاسو لره صاعقتو هغه اور چې نازل سو د اسمان نه تندر وانتم تنظرون او تاسو قتل الیها دی اور ته ثم بعثناکم بیا الله را ژوندي کړلې پورته کړی موږ تاسو لره من بعد موتکم وروسته د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ په نعمتونو د الله تعالی باندې دا خبره وشوه چې کله بني اسرائیلو د بحر نه واوړېده او دشت تی ته لاړلو په دشت تی اوږدوالی تقریبا 6 میله او پلنوالی تقریبا 40 میله او دلته دوی اوسېدل مړزان به الله ورته په کورو کې مخکې راوستل ژوندي به ګرځېدل او دوی به حلالول او خوړل به ترنجبیل د واورې په شکل باندې د شبنم په شکل باندې په کورو او د دې په ونو باندې به ساعت ته به سرالو ترنجبیل به پراته و هغه به یې خوړل الله دونه انعامات وکړو بیا هم د دې انعاماتو دې انکار وکړو هلته ګرمایش دشتې وه الله په یو وریځه راوسته او وریځه په دې باندې لګېدله سوری به و بیا سوری به و د وریځې ترنجبیل به و د واورې په شان ته به ورېده پې د سهار د شبنم په شانتې مړزان به یې کورو کې ګرځېدل دا خوراکونه به یې کول او بیا هم دوی ناشکري وکړه چې ناشکري وکړه الله تعالی په ذلت سره مخامخ اوس هم دا وایم د افغانانو ټولنې چې دا کم انعامات الله کړی ښکلی نظام ښکلی امن ښکلی عمرا او دلسوزه عمرا نظام چې الله موږ ته راکړی دی کیدای ناشکري وکړو نو بیا کیدای شي چې دا انعامات دا احسانات الله بدل بلکې د دې ناشکري هېڅکله ونه کړو الله هغه ذکر کوي وظللنا سوری کړی موږ علیکم په تاسو باندې الغمام د وریځې وانزلنا نازل کړي موږ علیکم په تاسو باندې المن ترنجبیل
د واورې په شکل کېدلو والسلوا مړزان ژوندي به ګرځېدل او دا م ورته ویلي وو کلو خورئ من طیبات ما د پاک سیزونو هغه نه رزقناکم چې موږ رزق درکړی تاسو ته وما ظلمو دوی ظلم نه و کړی نا په موږ باندې ترجمه به د نحو یو دی او د صرف په مقابل سمه کوئ وما ظلمو دوی ظلم نه و کړی نا په موږ باندې ظلمو فعل فاعل نه مفعول به ولکن انفسهم ولکن په خپلو ځانونو باندې یظلمون دوی ظلم وکړو ظلم یې وکړو په خپلو ځانونو وزیاد کا قلنا منگا اولی ادخلوا هذه القرية داخل شي دغه کلی ته دی کلی ته داخل شي هغه کلی بیت المقدس یا هغه کلی اریحاو یا هغه کلی سیهون او دا ورته ویلي کلو خورئ من هر دې کلینا حیث شئتم څومره چې تاسې خوښئ رغدا پراخه وادخلوا الباب تاسې داخل شئ په دروازه د دې کلي کې لپاره د شکر لپاره د قدرداني دی نعمت د الله سجدن په عاجزي باندې او په ډېر خاکسارۍ باندې او په ډېرې نرمۍ باندې داسې حالت کې ورشي داخل شي د الله د نعمتونو شکر وباسئ لوی نعمتونه یقین وکوه افغاني ټولنه باندې چې کم نعمتونه اوس دي دا د هغې نه کم نه دي پخوانی حالت رایات کې اوس حالت رایات کې بس هر څه پریمانه هر څه ستا هسکه غاړه لرو بر ګرځه تا ته څوک څه نه وایي دا هم غټ نعمت دی نو الله ورته وایي دا دروازه د کلي باندې داخلېږي د شکر او د قدردانی په خاطر سجدن تاسو ډیر په عاجزۍ باندې داخل سي یعنی سجدن نه مراد انحنا دی چې سر هم ټیټ نیولی وي او همداسې داخلېږي داسې وږي موږي تکبر او غرور په اندازه هم داخلېږي د الله د نعمتونو راوړي وقولو او ووایئ تاسو حتتون مسألتنا حتتون دا حتتون خبر دے مبتدا محذوف دے مسئلتنا سوال زمنگا حتتون رسیدل دی گناہونو دی ختمیدل دی گناہونو دی ازالہ دی گناہونو دی دا خبر او کری مسئلتنا حتتون نغفر منگ بابیا مغفرتو دا نغفر مجزوم دے ځکه د امر په جواب کې راغلی وقولو امر دی او په جواب د امر کې شی دی چې هغه مجزومي نو دا مجزوم سو لکم د ستاسو لپاره خطایاکم خطاګان ستاسو وسنزيد المحسنین او زر دی چې موږ زیات کو نیکوکارو لره په ثواب کې ثواب به ور زیات کو دی سو کول دی با بل سوال هغه به اوس راشي فبدل الذین پس بدل که هغه کسانانو ظلمو چې ظلم یې کړی قولا قول لرا همدارنګې فعل لرا دې ته قول شوی چې مسألتنا حتتون او فعل شوی چې عاجزي باندې ور داخل شي نو دې بدل که قول او دا و فعلا او فعل بدل دا فعل به مقدر ورسره کېدی غیر الذي غیر دی آغا قول غیر دی آغا پیل قیل لهم سدی تول شیو پانزلنا علی الذین پس نازل کالا منگ نازل کالا تعالی پاک کسانانو ظلمو سی ظلم کرے رجزم من السماء عذاب دی آسماننا چاگا تاؤن وبا پیراغلا او تاؤن دی وبا لوجنا تقریبا 40 زره کسان مړه شول جلالین وایي چې 90 زره کسان مړه شول ځکه خو د انعاماتو ناشکري وکړه من السماء د اسمان نه دا وبا او طاعون راغی د اسمان طرف نه بما کانوا یفسقون په سبب د هغه اعمال چې دوی مسلسل فسق کوو د الله نافرماني کوله الله تعالی په افغانانو ډېر انعامات کړی خو وروسته د خپل انعاماتو شکر نه را ادا کړی بل عذاب پرې راغلی بیا بل راغلی که اوس هم د موږ د دې خپل
د ازادي او د استقلال او د دشمنانو د هلاکت او خپل واقعي دا لوی نعمت دی د دین اسلام لوی نعمت دی کرناو نعوذ بالله من ذلک چې ته موږ نافرماني وکړو الله به په موږ باندې بل عذاب راوړي بیا به د بل عذاب انتظار کوو بل چې د دې نعمت شکرانګي ادا کړو وشوه دا یو بل رب د ما قبل سره مخکې انعامات په یهودو ذکر شو د هغې قبایح ذکر شول اوس الله تعالی یو بل انعام ذکر کوي په یهودو باندې چې دوی توبه نه وي الله تعالی د وچ تیږې نه اوبه ورته نه راوړي دا مې انعام دی وایي زیات کا استسقا سے طلب دی اوبو کوم موسی علیہ السلام لقومه لپاره د قوم خپل فقلنا من ویل اضرب وها فضربه دا اوسره مقدر کړه فضربه موسی علیہ السلام وهلو کول بیاسا کا پخپل امسا باندې الحجراتیگا دبانه پوشی وها پخپل امسا باندې داتیگا پن فجرت اذا ضربت پن فجرت اذا ضربت شرط محذوب دی چې کله وهلا پن فجرت وبتی روانه منه لدیتیگنا اسنتا عشرتا عینن دولت چینی تی روانش مربع شکل تیگم او پاگا تیگی نباس دا روانش دولت قبیلی وی دولت تیگ روانش وقد علما پتاقیق سرا پو معلومو کلو ناسن ہر ڈلیتا مشربهم اغزیدی دیو بوس کلو کلو دا مرتویلو سے خورین واشربو اسکی من رزق اللہ دی اللہ دی رزقنا دا من رزق اللہ دا معمول دی کلوم دے واشربوم دے دی باب تنازو نا دے باب تنازو کو باب ناوی کے لوی باب دے دی دوارو لپارا کلو پی لپائل واشربوم پی لپائل من رزق اللہ دے مپل بھی دے چا دے سوگی دی اولی سوگی دویم نو عمل ورکڑے دویم تا چا واشربو من رزق اللہ اس کی دی رزق دالانا والا تاسو تاسی آسی مکوی اس آسیان ایل سا او یہ انون دا اسیان ستوی اغا زان تیارول پساد تا زان آیارول پساد تا او بیا وروسته مفسدین وی نو تکرار راغی التم فساد دلتم فساد نو پلا تاسو کی تجرید کوي د فساد معنا تلری کوي ولا تاسو تاسو مګرځي په الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوي دلتم فساد و دلتم فساد تکرار راځي وز قلتم یاد کیا وقت چې ول یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر من صبر نکو علی طعام فطعام باندې او واحد فیو طعام باندې یو طعام باندې شاغتن جبیلی او مرزان دی دلتا دا چې یو طعام الله ذکر کړي دا په دې اعتبار چې همیشم دا یو نو دا یو په دې اعتبار چې الله ورته وایي په دې معنی اس کرا تو هغه نه کو باسان کو سبزیجات ترکاریات ته زمونږ ضرورت دی پدعو لنا پس دعا وکړه زمونږ لپاره ربک خپلنا یخرج سے وباسي دا امر دی یخرج مجزوم دی پدعو دا امر جواب دی یخرج سے وباسي لنا زمونږ لپاره مما دی هغه سنا تنبت الارض ششن کې ازمکا من بقلیها دی ترکاریانونا وقصایها دی ترو او بادرنگونا وپومیها او دی وگینا وعدسها دی نسکونا وبصلیها دی پیازنا قال اولی اللہ تعالی اتستبدلون اللذی آیتا سے بدلوی آغا شئی ہو ادنا ساگا دیر بیکارا او کم حیثیت دے باللذی پا آغا شبانے ہو خیر ساگا بہتر دے احبیتو مصران تاس نروزے مصر تا لار سے مصر تا لار سے احبیتو مصران تاس لار سے مصر تا دلتے او سوال شتا او سوال مضبوط سوار دے دا مصرن دا غیر منصرف دے
یو پکې اجمره او بل پکې عالمیت دی. قانون په نحوه کې دا دی چې غیر منصرف الله کسرت ولا تنوین، کسره او تنوین په نه داخليږي. نو په مصرن باندې ولې تنوین داخل شوی؟ پکار دا دی اهبطو کوز شئ مصر ته داسې ویل شوي وایي. دا مفعول به دی اهبطو دی، نو دا غیر منصرف دی او تنوین دی په داخل کړی. جواب دا دی چې دا مصر درې حرفیزه کلمه ده. میم صاد را درې حرفیزه ده او بیا ساکن الاوسط هم دی. سواد ساکن دی که نه دی؟ په داسې کلمه کې چې درې حرفیزه وي ساکن الاوسط وي، اگر کې دوه سبب موجود وي هلته طرفان جایز دي. انصراف هم جایز دی په نسبت چاته؟ دو سببو ته. غیر انصراف هم جائز ده په نسبت دو سببو ته، او انصراف هم جائز ده په نسبت ساکن الاوسط ته. نو دا مصرم ټیک ده، مصرن هم ټیک ده. که مصره لیکي منصرف به کې ولی به ساکن الاوسط ده، که مصره کې غیر منصرف به کې چې نظر وکړي چاته او دو سببو ته چې یو علمیت ده او بل عجمه ده. دا دواړه جایز دي. لکه هندون کې نوح کې موږ په هغه کې یادو د نحوې کتاب کې هلته دا داسې جایز ده، دلته هندون کې جایز نو دلته هم جایز. فإن لکم په تحقیق ستاسو لپاره سرې لکم سترې ما هغه څه سالتم چې تاسو سوال کړی دی دا ټول شیان تاسو سره شته دي. وضربت علیهم اوهل شو په دوی باندې الذلت و ذلت پې راغی. والمسکنة فقر، ذلت هغه ته وایي چې غیر سپک وګڼي، حقیر وګڼي. مسکنت هغه ته وایي چې خپل ځان کمتره وګڼي. تاسو پوهیږئ وباء او دی اختصو بغضب من الله په غضب د الله له طرف نه. ذالک دا مذکور چې دی بانهم یقینا دوی چې کانو دوی او بانهم په سبب د دوی چې کانو دوی یکفرون چې مسلسل به کفر کو بیا آیات الله پایتونو د الله تعالی باندې مسلسل کفر به کو. ماضی استمراری دی. ويقتلون النبيين او دی با قتل کول پیغمبران بغیر الحق، بغیر د حق نه. او یا زرا انبیاء علیہ السلام دی قتل کړي دي. دونه بیکاره قوم. او دلته دا قید لګول بغیر الحق، بغیر د حق نه. پیغمبر وژل خو هر وخت بغیر الحق وینو. بغیر حق ته قید ته څه ضرورت دی؟ جواب دا دی په دې کې اظهار دی قباحت دی دوی دی چې بغیر حق وو نو دلته ذکر کاله چې اظهار دی قباحت دی دوی وشي. ذالک دا مذکور چې دی په بما په سبب دی هغه سو چې دی نافرماني کوله. وکانو دوی یعتدون تجاوز کر دی به تجاوز کولو او دی به هغه به کو تجاوز به کو. تجاوز په زمره کې به دی باندې دا کار وشو چې د پیغمبرانو به قتلول او د هغې خبره به نه منله. یو څو پاتې شو دلته یو مېلمه راغلی، مېلمه سره به انشاءالله موږ کتلي چې لږ غوندې سبق پاتې شو دا بیا ووایي. درود شریف وایي اللهم صل علی محمد. مقاصد شریعه هم پوره کړي، ضرورات هم پوره کړي، مشکلات هم حل کړي، د بلیاتو مصایبو د فتنو شرورو د امراضو د غمونو پریشانیو نه سرپیصدو خلکو نه په خپل امن امان کې مساتي. یا الله په خپل امان کې مساتي. یا الله دنیا مشاکلو دنیا مشاغلو کې مه راګیرئ. ستا دین ته موږ فارغه لري صحت او عافیت باندې موږ ستا د دین خدمت وکړو. موږ ته اسباب د دین خدمت برابر کړي. یا الله تعالی موږ روغ جوړ کامیاب لري، دنیا او آخرت هم ښایسته لري. دا نظام د ستا نعمت دی او نعمت العظما دی، موږ باندې قائم و دائم لري. چې په محض نصرت راکړی، په محض نصرت بقا ورکړي. د دې نظام تخریب کننده یا الله
ته هدایت کې که هدایت نه تنیس و نابودی کې ذلیل کې د مجاهدینو په لاس باندې ذلیل او رسوا کې عمران صالحان کی اتفاق نصیب کی استقامت په دین نصیب کی زمونږ د افغانستان ولس یو متحد او یو بدن یو د جسد په حیثیت ولري یلا مشکلات اقتصادي مشکلات در حل کی د زموږ اسمان برکتونه په موږ حاصل کی یعنی د کافرانو د خاندانه د هغې د مباحثونه د هغې د مذاکرونه موږ وساتي دنیا او آخرت هم ښایسته کړي د ځمکې اسمان برکتونه په موږ حاصل کړي یا الله تعالی موږ په دین باندې دایم قایم لري یا الله زموږ اتحاد لري حرمین د کافرانو نه پاک کی آزاد کی چې کله مرو په دې کلمه مرګ نصیب وګرځي چې لا اله الا الله لا چا